السلام علیکم زمانه تاسو ته په دغه ویډیو کې د ویری استعمال خیمه یعنی ډیر کسان ویری استعمالي خو دا ویری چې دا موږ سره یو زوړ ورځ او ډیر خلک استعمالي نو راځي دا ویری ویل پرې دی او د ویری په ځای باندې اډوانس انګلیش زده کوي ځکه نن سبا اډوانس انګلیش ډیر ضروري ده او ډیر مهم ده د هر چا لپاره او دا ډیر خوند هم کوي چې تاسو زوړ شی پرې دی او اډوانس سره شي اډوانس وخت راشي دغه اډوانس وخت ده نو موږ باید په اډوانس وخت کې اډوانس انګلیش شروع کو او زده کړو نو راځي چې موږ ویری په ځای اډوانس انګلیش وای او ویری ویل ختم کو راځي چې موږ سنټنس وایو ویری ټایرډ په ځای به تاسو وایي ویری ټایرډ مطلب ډیر ستړی د ویری ټایرډ په ځای به موږ وایو exhausted راځي چې په جمله کې وایو I am exhausted زه ډیر ستړی یم I am exhausted زه ډیر ستړی یم نو د ویری هیپي په ځای به تاسو وایي thrilled very happy مطلب ډیر خوشاله او د ویری هیپي په ځای به تاسو وایي thrilled نو راځي چې دا thrilled په جمله کې استعمال کو I am thrilled زه ډیر خوشاله یم او بل ویری چې موږ استعمالو very angry مطلب ډیر غصه نو د very angry په ځای به تاسو وایي furious مطلب ډیر غصه نو راځي چې دا موږ په سنټنس کې استعمال کو I'm furious زه ډیر غصه یم بل دا very big موږ وایو very big مطلب ډیر غټ د very big په ځای به تاسو وایي enormous مطلب ډیر غټ خو دا موږ سره اډوانس ورډ زده ده نو راځي چې دا موږ په سنټنس کې استعمال کو it is enormous دا ډیر غټ ده very small مطلب ډیر وړوکی د very small په ځای به تاسو وایي tiny یا بعضې خلک ورته tiny وایي بعضې خلک ورته tiny وایي tiny مطلب ډیر وړوکی بل very smart په ځای به تاسو وایي brilliant she is brilliant نو دغه موږ سره د ویری یو اډوانس انګلیش نو بل ورځ موږ سره څه ده very cold مطلب ډیر یخ نو چې کله موږ اډوانس انګلیش وایو د دې very cold په ځای freezing ډیر یخ راځي چې دا موږ په جمله کې استعمال کوو it's freezing outside بهر ډیر یخني ده بل موږ سره very hot مطلب ډیر ګرم ډیر ګرم موږ به اډوانس انګلیش کې دا څنګه وایو boiling the tea is boiling چای ډیر ګرم دی یعنی خود کیږي بل موږ سره very clean مطلب ډیر صفا نو د very clean په ځای به تاسو څه استعمالوئ spotless ډیر صفا the room is spotless کمره ډیره صفا ده very dirty مطلب ډیر ښه د دې په ځای به تاسو وایئ filthy راځئ دا موږ په جمله کې اوس استعمال کړو چې دا باتروم ډیر ښه ده نو څنګه وایي the bathroom is filthy باتروم ډیر ښه ده very beautiful مطلب ډیر ښکلی نو د very beautiful په ځای به تاسو وایئ gorgeous نو راځئ چې دا موږ په جمله کې استعمال کړو she looks gorgeous هغه ډیره ښکلې ښکاري very ugly مطلب ډیر بدرنګ مطلب ډیر بدرنګ نو دا very ugly په ځای به تاسو وایئ hideous this street is hideous دا street دا ډیر بدرنګ ده نو امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي راځئ نیکسټ ورډ ته وایو چې کوم موږ ویرې دپاره استعمالوو very funny ډیر مزاحیه ډیره مزاحیه نو د very funny په ځای به تاسو استعمال hilarious مطلب ډیره مزاحیه the movie was hilarious فلم چې کوم ډیره مزاحیه و یعنی ډیر خوندور و very boring مطلب زړه هغه ته وایي چې کوم کې تاسو زړه تنګېږي boring مطلب تنګېدل very boring ډیر یو کس چې زړه ډیر تنګېږي نو دغه په ځای به موږ څنګه وایو dull the class was dull کلاس ډیر زړه یعنی په کلاس کې موږ ډیر زړه تنګېده دا کلاس ډیر زړه تنګی very
hungry بل ټکی د موږ سره very hungry نو د very hungry مطلب ډیر وږی د دې په ځای به موږ څه استعمالو starving I'm starving زه ډیر وږم امید لرم تاسو به دغه ایڈوانس انګلیش زده کړی وي د ویری په ځای چې کوم ورډز سره موږ ویری استعمالو دغه په ځای به تاسو د ایڈوانس ورډزونه زده کړی وي د نور انګلیش معلومات لپاره د چینل درسره سبسکرایب کړئ کمنټ وکړئ شیر کړئ او که څه پرابلم تاسو ته نو ماته کمنټ وکړئ چې زه نیکسټ ټاپک په دې باندې جوړ کړم see you next time goodbye tata have a nice time